ملي رهبر منظور پښتين دای د ویج د ټول ولس مشر دی باجوا تیری معافی باجوا تیری معافی باجوا واورا جیل ته روغای ویل چې زه در سره ملاویږه مور ته چې خان مثل باجر خړې دي درېما باجوا تیری معافی باجوا تیری معافی باجوا تیری معافی لرابر لرابر یو د میش مینه تو یې له په دته راکوي ننګ غیرت د صدقه شمه زخمی وزیره سردار علي وزیره در باندې ویاړې پښتانه پیغله زلمی وزیره نه خو مرګونو نه زندان نه تکلیفونو مات کړې له ننګ غیرت نه دې زار نه په کالو کالو پنجرې او زنځیرونو مات کړې له لوړ همت نه دې زار ستا ګرو بریتو ته سلام په دوه لاسي وزیره در باندې ویاړې پښتانه پیغله زلمی وزیره ته خو له کوره په لسګونو جنازې ووتې بیا په خپل کام ولاړ یې د خویندو میندو دې له زوره درته خولې ووتې په خپل مقام ولاړ یې واقعا ستا خو یو حسلت دی د زمري وزیره زخمی وزیر نر وزیر زخمی وزیر داسې وطن چې حاجي صاحب خو رادو حاجي صاحب پلورنی وطن دی انګریز لیکلی دي چې میش په دوام جنګ عظیم کې دومره نقصان نه کمینده لکه حاجي صاحب چې مشتکیم نقصان راس کو بیا په سیاسره درته وایي چې داسې غریب ورڅي سترګې مې ډاکېږي چې زه کله د خړ کمر منظر په زړه که هغه کسون چې دی د په ټیپک باندې ویشتل هغه زخمیون چې داسې پالو تایي شوي او هغو زخمی وي سیریا وکړه چې لږ کې امداد سره وکړي یا براس کې دې د واپس په ټیپک ویشتل نن د هغه شهیدونه هغه شپې مې دغسې په سترګې کې غړېږي او موږ دا هم ورته ویلي دي چې انشاءالله تعالی که ته جرنیل یې که میجر یې که کرنیل یې دا مې په دغه سټیج وعده دو در سره که مرګي نه وخوړلي که دې بچون ته وڅه نه یایي خو دی دو انشاءالله تعالی د ګولۍ سره مخامخ کېږي ویلې چې د چا زامن وي د چا ورڼه وي د چا ورارینه وي د چا پلارینه وي ته نن بیا راونیې په دغه وطن ته بیا وایې چې اپریشن زه که بیا وایې چې ضرب-اعظم په نومه باندې یو بل اپریشن ضرورت دی زه د دغه سټیج نه درته وایم او دا ووروه قسم په خدای چې د تو وینو سپي وڅټي په روډینه باندې او موږ دا درته وایي چې دا کاروبار مه کوه نن هغه خلک ټیک شو معامله رضا پر اغزیک شه ورته وویلل چې د مو ژیره نه وي د مو په سارو پګړې نه وي یا مو لباسو د سره نه میلاویږي خو انشاءالله تعالی هغه د جهاد کړین کې چې د وایي چې موږ جهاد کی دا وایي چې موږ د
د انګريزونو په خلاف باندې یا پاکستان فوج په خلاف باندې دا زه ورته وایم چې دغه عوام دغه ولس دا په ټوله نظریاتي مجاهد دی دا په ټوله نظریاتي دا په ټوله نظریاتي مجاهد دی دا په ټوله نظریاتي ولس دی دا په ټوله نظریاتي تنظیم دی تا وایو دا اوس ورته چې موږ ته پته لګي چې تو ته مدرسې چا جوړې کړي دي تو ته جماعتونه چا جوړې کړي دي ته نن د شپې په کې میکینیک شه ملاقاتونه کې او چا ته وردرمې او ګای د کیملا عمل وي ملګری ان شاء الله تعالی پی ټی ایم یو داسې تنظیم دی یو داسې ډاله دو چې د خپل ځانونه ګولۍ ته ور مخامخ کړل د خپل ځانونه د ټیپکې مرمۍ ته ور مخامخ کړل د پجلینه ته وچاول د لپټه کړل د کاروبارینه ور باندې کړل خو پی ټی ایم چې پکې ما نظریه باندې ویلوړ دی هغه نظریه د پښتون د لر او بر افغان په هر یو ګوټ کې خوره شوې دو او ورسره چې د دنیا کې څومره مظلوم ولس دی څومره بشر ولس دی بشر دوست ولس دی هغه ټول چې خوره شوې دو نن د پی ټی ایم نظریه ملګری نن په شمالي وزیرستان کې بیا یو غیر یقیني صورتحال د دغه روان کړی دی میش د ته دا وایي چې ان شاء الله دا ولس دغه لیډرشپ دغه مخو دا چې کوم عوام دی دا ویلوړ دی دا په خپل نظریات باندې ویلوړ دی په خپل سوچ باندې ویلوړ دی او د ظالم مخ ته ویلوړ دی د جابر مخ ته ویلوړ دی ان شاء الله تعالی دا ولس نه پچټ کیږي او دا زنن د دغه سټیج نه ورته وایو امریکا ته وایو او د پاکستان فوج ته وایو چې ته مهرباني وکړه دا مخ ته خو پاکستان ویلل چې د میش طالب یا پاکستان د فوج کی کیما ملګرتیا دو دا امریکا په خلاف باندې میش پالیسی تیاروي امریکا خو د افغانستان نه لوړله په افغانستان چې خو اسلامي حکومت دی ملګری دلته تو خلک ته اجازات ورکړه چې روشه که طالب دی نن یې ته دا ووروه چې تو دا وطن مزید د چا په خلاف باندې استعمالوي دای خو که مړه کېږي غریب د پولیس ولس مړه کېږي که په ټارګټ کیلینګ شه مړه کېږي عام خاص غریب خلک مړه کېږي ته دا وښیه چې موږ په دا نږدې په اف سی ول چې مړه کېږي څوک مړه کېږي پښتانه مړه کېږي دا وښیه چې تو چې کوم اصلي سوچ او فکر دی اصلي د پښتنې دشمن دی او په لر او بر افغان باندې چې د کوم سوچ چې کوم جنګ مسلط کړی دی هغه ته ته ویلې څه نه وایې د تو بوس دی د تو کمانډر دی د تو جرنیل دی تو جرنیل دی ته ویلې څه نه وایې نن خو د همرا د پولیس ول ټارګټ شول عام ولس ټارګټ شو د اف سی ول ټارګټ شول خو وسه پرې فوج ته تو په قسم تریټ یا قسم دمکی اخ قسم نقصان د نور ورسو چکیم تو وایې چې زه د دې په خلاف ورغلایم بیا ملګری دا وایو دا وسوته چې میز نظریاتي تور باندې د امریکای خلافي میز نظریاتي تور باندې د برتانیې خلافي میز نظریاتي تور باندې هغه ملکینا چې په دغه وطن کې د مذهب په نوم باندې اول جنگ شریکو د مذهب په نوم باندې دلته ځنې خلک مسلط کو بیا د مذهب په نوم باندې امریکا برتانیا او یورپ روسي دلته جنگ کو میشته دا پالیسي قابل قبول نه دي نن د تو چې کوم جنگ دی نن چې کوم ته جنگ مسلط کوي ته په دا جواته خبره دو چې ته د ډالر د پورا مسلط کوي نن چې ته کوم جنگ مسلط کوي تو دامره ګروپینه واپس وروستل دا خو راته د واپس دامره ګروپینه وروستل هغه ټریننګ تو د امارت اسلامي سره چې کوم متلین کې تو اړیکې خرابېږي یغه په خلاف یې تقریر کوي یغه په خلاف یې تیاروي ملګری ورته ودارېږي کلاک ورته ودارېږي میش دا جنگ ستی نه مانی دغه جنگ نه ستړي شوي ملګری دا جنگ دا په بل وطن کې شریکو چې کوم خپل وطن دی مزید یا دا علاقه دا قوم دا ولس مزید
مسجد په دا جنگ کښې نه رسېږي. بیا نارت وزیرستان د داسې خومره د دغه زوی یو مجاهد فقیر اپی حاجي صاحب یې پیدا کړی دی چې همیشه د پوره د جنگ د جهاد د دغه خومره نه آغاز کړی دی. هغه د انګرېزونو په خلاف، هغه د برطانوي سامراج د برطانوي استعمار په خلاف باندې د دغه خومره نه جهاد کړی دی. ملګري میشتو سویس په خپل ځوی باندې مقام ورته داریږي، په خپل ځوی باندې ټینګ ورته داریږي، په خپل ځوی باندې مستحکم کیږي ورته. مزید دا جنگ میش په هیڅ صورت باندې نه پرېږدي. آیا که د صدقي په چک پوسټ باندې د تلاشۍ کو، آیا که د نور په چک پوسټي نه باندې کیم ظلم کو درول کو، میشو داریږي. زه د نارت وزیرستان چې کیم د پی ټي ایم ملګري دي اته ویایو مشر منظور پښتین په اجازت سره زه دا درته وایي چې لایحه عمل تایور کړې، حکمت عملي تایور کړې چې نه چې ادور دغه کیما چې د کاروباري جنگ شروع کړی دی، کاروباري جهاد یې شروع کړی دی چې دا همیش ادور فیصله کون مرحله ته ورسره ورسوي. نن په افغانستان کښې د اشرف غني رژیم چې نسکور که دغه شي د پوره نسکور که د طالب د پوره نسکور که طالب د وس په افغانستان کښې رووسته، طالب د حکومت په افغانستان کې رووسته. تو ورته وویل چې دا د میش ملګري دي، دا د میش دوستون دي. نن ته بیا ویله په افغانستان کښې مداخلت کې، نن ته بیا د طالبونو په خلاف باندې ویله کاروایي کې، نن ته بیا د طالبونو په منځ کې اختلاف ویلر والے او ورته ته بیا نه پاکستان دا فیصله کړې ده د امریکا سره، دا معاهده کړې ده چې که د پښتانه په دغه وطن کې وي او په افغانستان کې وي په نومو د ټي ټي پي خدای او پاکستان او کاروایي کو او چېرته امریکا پسې ویلوړوي. ملګري عوام په ټول په خدای نه بعد چې کیم لوی طاقت دی هغه عوام دی. توس عوام یې، توس د خپل طاقت مظاهره وکړې، د خپل اتفاق مظاهره وکړې، د دغه جنگ په خلاف باندې په هر صورت باندې داریږي. ملګري بیا نن دا ځنې خبرې دی وایو دی دته چې د پاکستان ادارې وسپخ قسم ادارې نه دي پوته. پاکستان په ادارې کې اختلاف دی، آکا فوج دی، آکا نور ادارې دي. ملګري تاسو ته پته شته چې په پېښور پولیس لاین کښې دمکه وشوه، خلک نه ووته، یا خلک خپل جذبات وي چې په چا باندې مسافرې چې څومره چک پوسټونه دي اته اول چک پوسټ چې وي یا څومره کلي چې دي اته اول چک پوسټ د پولیس وي. هغه پولیس ووتل، هغه پولیس یې چاته ویلل چې یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے. پولیس ورته وویلل چې ته وایې چې موږ ته نامعلوم ښکارېږي، موږ ته په سترګې باندې نه ځي. په ډایرکټ یا انډایرکټ باندې ورته وویل چې د پاکستان فوج ته یې دا دماکه د تو په ځاسج باندې شوې ده یا تو خپله کړې ده. خدای وایو دا وسوته چې جلینا نور تکلیفینا مرګینا شهادت دا د موږ مقصد دی، دا د موږ منزل دی. نه زه پر شا سره درته یایم چې ټیک شوه د مور زړه باندې بادېږي، خو که چېرې زه د دغه خوره په نوم باندې د دغه خوره په سار باندې مړ شوله شهید شوله انشاءالله تعالی د مورو په قوم باندې او په څوس باندې فخر کوو. میش خپل ځانونه وقف کړي دي، میش د چا نه ډور نه کي، میش د هر ظالم جابر مخه ته دریږي. میش کومه ځون پوی کا ځونی شور کا وروځه ودرېږه. په خدای قسم چې هسې په نامعلوم کښې مړه کېږي، هسې د اپریشن په نومه باندې مړه کېږي، هسې په ټارګېټ کلینګ کښې مړه کېږي، هسې د بم په دماکه کښې مړه کېږي. بیا یوه بچي فخر ورکا، د یوه بچي کوم ته جذبه ورکا، د یوه بچي کوم ته جرأت ورکا، د یوه بچي کوم ته غیرت ورکا. بیا دا نه وي د کوم په سر کښې. سلام د وړه خورې ننګیالي د زیږولې دي، شهید عارف افغان سردار علي د زیږولې دي.
او ای د علي مورې ته د ټول پښتین ولس مور یې څه نر نر زمن نر نر لمسي دې زېږولي دي او زه ډېرې خبرې نه درته کوم خو انشاءالله تعالی خدای دا په نارت وزیرستان باندې باد وخت نه راوري بیا د دې پریشانۍ وخت نه پرولي انشاءالله تعالی دا د خور بچون دا د کوم بچیونو په څنګ چې در سره وینې او په دا خوره باندې آیا که د ده وینه تویږي که در نه ورکېږي یا بل څه حرکات کېږي نو درته ویلوړ وي او تیور وي او زه د مشر ملي رهبر منظور پښتین دای د میش د ټول ولس مشر دی دا چې کوم دا تحریک دا د پښتانه اوس دا د پښتني تکلیفونه د کوم په مخ باندې بوتلل او دنیا ته هغه پیغام ورکړه چې دلته بیانېږي یو قسم درته او کېږي نور څه نو زه تاسې ټولې ته وایم چې دا د میش توس تر اخره وخته پورې ملي مشر وي چې څوک پره ژوند وي انشاءالله تعالی ده او بیا دغه په دا کراچۍ جیل کیس چې وه په دا کې یوه ټاپه چې مورې لانډی ټیپک راس مورې موته لانډی ټیپک راس په اچھا مورې لانډی جیل مې لس کې دماغه کړي دي مورې لانډی ټیپک مې راس کا میش وطن ته پنجابیونو غلي دي دا د ډېره په جیل کې کوله زه وسوچ په ډاګه ورته چې مورې موته لانډی ټیپک مې راس کا د میش وطن ته پنجابي جرنلون راغلي دي نه دا په جهر ورته وایم بیا ورته وایم په ولا چې دای مې د دغه وطن نه وي شړلی د دغه وطن نه مې نه وي لرې کړی د دغه وطن نه مې نه وي لرې کړی او دای مې په ګونډه کړی نه وي دای مې تړلی نه وي دای مې ورکړی نه وي تر هغه پورې نه پرېږدو نه یې پرېږدو نر وزیر زخمی وزیر نر وزیر زخمی وزیر نر وزیر زخمی وزیر داستو چې زه نور تقریر نه درته که په تفصیل سره ملي مشر خپل خطاب درته وکړو خو دا یوه وعده توسې اول در وښایې نه دی توسې نه یې وښلو وعده هم در سره نه صحیح وعده هم دو نه صحیح وعده هم دو دا مارکیټ دلته ړنګ کړی دی بیا د کوم په پیسې جوړ کړی دی د کوم په وینه جوړ کړی دی نوم یې ورکړی دی پاکستان مارکیټ دو د نن نه توس بوله پښتونستان مارکیټ څه بوله پښتونستان مارکیټ مننه مهرباني دا څو یوه دوې سیریزه درته وایم چې په دې دی باندې ډېر باد اثار کو ویلې چې میز دغه د اوس مخامخ ولاوې راغلي یي مخامخ ولاوې راغلي یي لیو د میش وینه تویږي له په ده تېره کوي لروبر